یو مهم خبر د الله هیبت د امنیت لپاره کندهار کې د خلکو د کورنۍ د غړو نومونه هم ثبتېږي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو معلوماتو ته. دوستانو پوره حال سره همدلته ترلاسه کړی او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زاویه نیوز له کندهاره دغه امنیتي فورمې ترلاسه کړي چې د کندهار امنیتي استخباراتي ادارو ځایي خلکو ته د معلوماتو شریکولو لپاره ویشلي دي. ځایي خلک مکلف دي چې د خپلې کورنۍ د غړو د هغوی د کار، روزګار، د عوایدو سرچینو، اوسېدو ځای او شمېر په اړه بشپړ معلومات په دې فورمو کې ولیکي. دا کار د لبنان اسرائیلو جګړې د عواقبو له ویرې او د الله هیبت د امنیت خوندیتوب په موخه په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوی دی. د کندهار ښار یو اوسېدونکی زاویه نیوز ته وویل هر موسم کې د یو نوي امنیتي پلان د تطبیق له وجې موږ مجبور یو دغسې فورمې ډکې کړو. د طالبانو له راتګ وروسته دا اووم ځل دی چې له موږ شخصي معلومات اخیستل کیږي. تازه معلومات دا دي چې په کابل ښار کې او ولایتونو کې د یوې مبهمې راتلونکې له ویرې په اکثریت یا حساسو دولتي ادارو کې د ځیرکو موبایلونو په کارولو بندیز لګېدلی. مخابرې بندې شوې دي. د امنیتي کامرو شمېر څو برابره شوی او د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمچه ویډیو او که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې.